درنو لیدونکو السلام علیکم. ډونالډ ټرمپ وایي زموږ پلان دا و چې بګرام اډه له ځان سره وساتو او 15 نورې اډې په افغانستان کې په بمونو والوزوو. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په تړاو خپلو تازه څرګندونو کې ویلي پلان یې درلود چې بګرام هوایي اډه وساتي او هلته نورې پوځي اډې په بمونو ویجاړې کړي. نوموړي ویلي غوښتلي چې بګرام اډه چین ته د نږدېوالي له کبله د ډیرو کلونو لپاره وساتي. ښاغلي ټرمپ د شنبې پر شپه پر اوسني ولسمشر جو بایډن هم سختې نیوکې وکړي او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بڼه یې هم وغندله. نوموړي وویل د پوځیانو دا ډول ایستنه د اوسنۍ ادارې د بې کفایتۍ تر ټولو وحشتناک مثال و. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د سنا مجلس ته د نوماند او خپل ملاتړي هرشل واکر په کمپایني غونډه کې وکړي. پخواني ولسمشر وویل موږ هلته یوه لویه او ښایسته پوځي اډه درلوده، میلیارډونه ډالره مو پرې لګولي وو، په یوه شپه ورنه په داسې حالت کې ووتلو چې ان څراغونه مو هم مړه نه کړل. آیا پوهیږئ چې زموږ ټول پوځي تجهیزات اوس د چا په لاس کې دي؟ د چین په لاس کې دي. نوموړي همداراز تور ولګوه چې د ولسمشر جو بایډن ادارې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پرېښي دي. د امریکا پخواني ولسمشر قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر سره د خپل ټلیفوني خبرو یادونه هم وکړه. نوموړي دا وکړه چې طالبانو د ده خبرې جدي نیولې او له ژمنې یې سرغړونه نه کوله. ښاغلي ډونالډ ټرمپ زیاته کړه ملا برادر ته مې ویل زموږ پر سرتیرو وار نه شئ کولی، که مو وار وکړ نو داسې ځواب به درکړم چې ټول عمر به مو نه وي لیدلی. هغه راته غوږ و. په 18 میاشتو کې یو امریکایي سرتیری هم ونه وژل شو. طالبانو زموږ خبره اوریدله. هغه همداراز تیره میاشت کابل هوایي ډګر کې په یو ځانمرګي برید کې د 13 امریکایي سرتیرو وژنه هم وغندله. ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو ګډه وډه چاره د پوځیانو د وژل کېدو لامل شوه. نوموړي وویل هیڅکله یې داسې نه غوښتل چې لومړی پوځیان له افغانستانه وباسي او ولسي خلک دې هلته پاتې وي. هغه همداراز ادعا وکړه چې اوسنۍ ادارې یو شمېر داسې افغانان ایستلي چې د امریکا ته راوستلو جوګه نه او اوس یې هلته جرمونه پیل کړي. خو بل خوا اوسني ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو ننګه کړي او وایي دا هر څه له ډونالډ ټرمپ پرته ورته په میراث کې پاتې وو. ښاغلي جو بایډن وایي ده نه غوښتل چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه دې نوره دوام وکړي او هم د امریکایي پوځیانو یو بل نسل دې هم پکې ښکېل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.